د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د 230,000 امریکایي ډالرو په لګښت یادو پروژو کې د پاکو اوبو یوه شبکه چې 300 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي، 18 ژور څاګان، د 12 ځاګانو ترمیم، 1225 کورنۍ ته بیړنۍ کټونه، 1400 کورنیو ته روغتیايي ټرینینګونه او 80 حفظ صحي مرکزونه شامل دي. یوه د اوبو ذخیره شامله وه چې د دې په څنګ کې تقریبا 1400 کم زیاتو کورنیو ته صحي ترنینګونه هم ورکړل شوي دي او په عین زمین کې تقریبا 1225 کورنیو ته هایجین کیټونه هم توزیع شوي دي. یا د بېلابېلې پروژې شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د خوست د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د افغانستان بشري فنډ په عملي تمویل د کاپو یا د فقر د کچې کمولو لپاره د ټولنیز عمل موثر پرمټ پیل او پلي شوي دي. او موږ کوشش کوو چې مقصد د ډونرونو سره د حفظ صحي د صحي اوبو په مواردو هغه ځایونه مشخص کړو چې مقصد او خلک یې اوبو ته په ځای کې ډېر اشد ضرورت لري. بلخوا د یادو پروژو په ترڅ کې په سلګونه کورنۍ له بېلابېلو خدماتو او سهولتونو څخه برخمندې شوې. مثال د مینه یې ډېر لوند ساحه کوي د دغه انجینرونو په ذرایعه باندې میشته څنه مې دلته کور ته ورسېدی، دغه ټنکۍ نه میشته څنه مې و هر کور ته څنه مې نلکۍ ورسېدله. د یادې مؤسسې مسؤلین وایي چې په ورته ارزښت او شمیره پروژې د پکتیکا په بیرمل او ګیان ولسوالۍ کې هم پلي شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په یادو پروګرامونو کې د روغتیايي ټرینینګونو او عامه پوهاوي ترڅنګ په سلګونه کورنیو ته د بیړنیو ژمنیو کټونو ورکړه او دغه راز د پاکو اوبو چمتو کولو په موخه د ژورو څاګانو ایستل او د اوبو شبکو رغول شامل دي.